شبهې دي او د هغې شبهو جواب کوي. نو ربط یې معلوم شو، دعوه معلومه شوله او خلاصې ته هم معلومه شوله چې د دې صورت خلاصه څه ده؟ د څلورو شبهو جواب. اولین سوال د دی دا و، پیغمبر ته یې ویل چې موږ ستا په خبره نه پوهېږو نو څه وکړو؟ ګورې الله رب العزت داسې عجیبه جواب ورکوي، قل انما انا بشر مثلکم. څنګه زما په خبره نه پوهېږي؟ زه ستا په شان ته بشر یم. بشر د بشر په خبره پوهېږي که نه پوهېږي؟ نو څه څنګه نه پوهېږي؟ دویم خبرې م ډېرې نه کومه، یوه خبره کومه، انما الهکم اله واحد. که خبرې مې ډېرې کولې تا به ویلې چې رسل دې لره خوږ کړه. بشر یم ستا په شان، بشر د بشر په خبره پوهېږي. ډېرې نه وایم، یوه خبره کوم، انما الهکم اله واحد. نو ته څنګه پرې نه پوهېږي؟ شو بیا ورته جواب. دویم سوال د هغې دا و چې موږ که ستا خبره ومنو نو دا مشران او دا کتابونه هغې کې داسې مسایل لیکلي چې څه شوي هغه د هغه د خلاف دي. لکه زما پرې شاګردانو کې دلته یو کس به اوس ناست وي، د دوی سره دی او دی بل بیرته یې ولاده قصه کوله چې زما ورور دی چې زه ورته مسله وکړم وایي راته وایي چې ما ته اوازونه کېږي. هغه پیران دي که نه، وایي اوازونه راته کېږي. هغې اوازونه غرق کړي دي. نو څه خلک په دې باندې ګرفتار دي. نو الله رب العزت د دې جواب ورکوي. ورته وګورئ 15 نمبر آیت ته وګورئ. وقیضنا لهم قرناء، من مسلط کړي دي په دوی باندې شیطانان. کله به وایي که ستا خبره ومنمه بېګاه را باندې کټ اړئ او راشي امثاله ته په خېټه باندې کېږي. نو الله فرمایي ما پې شیطانانو سره ملګري کړي دي، بس هغې پې دا لوبې کوي، نو اوازونه ورته کوي او دارنګې راشي په خوب کې. نو سړی په دې وخت کې خفه کېږي چې په بل شکل راشي خو بیا وایي شیطان زه خطا کړم، او چې په دې شکل الله شي بیا ولي. دا انصاف دی. دومره ناپوهه خلک هغه هلته خاورو کې پروت دی، تا پسې راځي، تا دروازه بنده کړې ده، څنګه راننوته ته ما ته ووایې که نه. خو مسله دا ده چې د کرامت نه غلطه معنا اخیستې ده او غر کې کړی په دې خبره باندې شیطان. کا د خدایتوب دی نه مې پیسې، خو د کرامت زه ته ویم کرامت چې نه منې هم کافر یي، خو دا کرامت نه دی، دا خدایتوب دی. د شپې بغیر د اسبابو نه په چا باندې کټ اړوه، دا د چا کار دی؟ دا د خدای کار دی. دا د خدایتوب کارونه هغه الله هغې ته نه سپاري، هغه الله په خپله کوي. نو دوی به وایي دا خو اوازونه راته کوي په ډاګه کې چې زو کله مصافحې را سره کوي، وایي که نه وایي وایي چې مصافحې را سره وکړه. الله فرمایي وقیضنا لهم قرناء، شیطانان یې ورته ملګري کړي دي، دا شپېخې څېرې ورته کوي، عقیدې ورته لاړې بربادې کوي. درېیم سوال دا و چې دا کتاب تا د ځان نه جوړ کړی دی، ځکه سم عربي او کتاب مې په عربۍ باندې راوړی دی، تا به په بله ژبه راوړی دی. نو موږ به پوه شوي چې رښتیا دا د الله کتاب دی او دا د جوړ شوی کتاب نه دی. د دې جواب الله ورکوي. ورته وګورئ آیات 4 نمبر آیات ته. ولو جعلنا قرآنا اعجميا، که مې رالېږلی وه دا قرآن په ژبه عجمۍ باندې، لقالو بیا به ویل لولا فصلت آیاته، ولې نه دي واضح د دې آیاتونه؟ په دې خو موږ نه پوهېږو. لکه اوس پښتنو ته په انګریزۍ باندې تقریر کې څه وپرې پوه شي، بیا به دا بانې کولې چې دې ونه خو موږ نه پوهېږو. اوس خو وایي سم عربي قرآن هم عربي دی، خو که په بله ژبه کې مې راولې وی بیا به ویل چې دې کې خو وضاحت نشته، ځکه چې موږ پرې نه پوهېږو. نو دا اعتراضونه هم کولې چې اعجمي و عربي، پیغمبر عربي دی او کتاب عجمي دی. نو څلورم اعتراض یې بل وکړ
چې دا د الله کتاب خو د موسی علیه السلام په شان یو ځل به درکړی دی که نه، خو دا لږ لږ چې راوړې دا ته جوړوي. الله ورپسې جواب دا پنځه څلوېښتم ته ګورئ، ولقد آتینا موسی الکتاب، یقینا ورکړی موسی علیه السلام ته ټول کتاب په یو ځل، فاختلف فیه، په هغې کې اختلاف وشو. هغه چا ومانه چې دوست نن دا بانه کوي چې دا قرآن لږ لږ راغلی دی ځکه یې زه نه منم. هغه موسی علیه السلام نه مې چې په یو ځل ورکړی هغه ټول منلی وو. دا څه بانې دي. هغه یو سړي کور ته څوک تللی ماله بیل راکړه، نو هغه ویل چې بیل چې مونږه شودت هم نه کړي. نو هغه ورته وایي چې بیل چې م څوک شودت هم نه کوي، وایي خو که بانه یم ده وره بس دی که نور مې سره سر خوږوي. دا بانې دي، یوه بانه بله بانه بله بانه بله بانه کټ را باندې اړوي. خبرې دې ډېرې کړي دي، په خبره دې نه پوهېږو. یو ځل دې ولې نه راوړ، ته م عربي او کتاب هم دې عربي راوړلی. دا صرف د نه منل دپاره بانې. نو الله په دې صورت کې د خلکو بانې ختموي. دې ته وایي حامیم سجده. هلته د ایمان راوړ، دلته به سجده وکړي. هلته څه شوې مؤمن شوې، دلته به څه د مؤمن نښه څه ده؟ سجده. ورپسې شورا راوړي، کار به څنګه کوئ؟ مشوره به وکړي. قرآن کریم په خپل خوند لري، خوند دا خو په تفاسیر والله کې روان کوي. دا استادي ول غواړي استادي. بسم الله الرحمن الرحیم، خاص په نوم د الله باندې شروع کوو چې رحمان او رحیم دی. الله پوه دی په مقصد د دې حروفو. تنزیل من الرحمن الرحیم، نازلول د دې کتاب طرف الرحمن نه دی، او هغه ذات چې عام مهربان دی او رحیم خاص مهربان دی. کتاب فصلت آیاته، دا یو زبردست کتاب دی، واضح کړی شوي د آیاتونه دي. قرآن عربیه، قرآن دی عربي، لقوم یعلمون، دا قوم لپاره چې پوهېږي. بشیرا زیری ورکوونکی دی، ونذیرا ویرونکی. فاعرض اکثرهم، نو مخ واړوه اکثر د خلکو د دې قرآن نه. فهم لا یسمعون، دی دا قرآن نه اوري. وقالو ویل به دی قلوبنا فی اکنة، زړونه زمونږ په پردو کې دي. مما د هغې مسلې نه تدعونا الیه، چې مونږ ته راغواړي هغې ته. وفي آذاننا وقر، او زمونږ په غوږونو کې دروندوالی دی. یا خدا ده چې اورو نه، او یا دروندوالی معنا دا ده چې زمونږ غوږونو کې دومره زړې قصې نوتې دي چې نور پکې ځای نشته. داسې قصې خو خلک زده کړې نه دي، یو یو چې راوګړې قصې ختمېږي نه. نو دغونه چې کورونه وځي د قرآن ځای کیسه ته کېږي. قرآن خو خالي ځای غواړي. ومن بیننا و بینک حجاب، او زمونږ او ستا په منځ کې پرده ده. څه پرده ده؟ پرده ده د ضدیت او دشمنۍ. ضد باندې ولاړ دي، دشمنۍ باندې ولاړ دي. یقینا درته وایم ښه پوهېږي، ښه ورته پته ده. لیکن دا چې اوس په ضد باندې ولاړ دي نو څه وکړو؟ الله دې ورته هدایت وکړي هر څوک چې وي. فعمل، کار کوه، اننا عاملون، موږ خپل کار کوو، ته خپل کار کوو، موږ خپل کار کوو. قل انما انا بشر مثلکم، ورته ووایه ته خبره دا ده زه بنده یم ستاسو په شان. یوحا الیه، وحي کولی شي ما ته، انما الهکم اله واحد، چې بېشکه حقدار د بندګۍ ستاسو، حقدار د بندګۍ دی ایک یو. فاستقیمو الیه، سورت هود کې پیغمبر ته ویلي فاستقیم، او دا نورې په طریقې د عدد ذکر کړي ومن تاب معک. او په سورت حامیم سجده کې فاستقیمو تا ته وایي فاستقیم، ټول کلک ودرېږئ، ټول چا ته؟ الیه، د الله توحید ته، ټولو ته بډې ووهئ، ټولو ته ملا وتړئ. فاستقیمو الیه واستغفرو، او ځانه چې څه کړي دي خیر دی، واستغفرو، بخښنه ترې وغواړئ، بخښین. وویل للمشرکین، او که نه توبه هم نه وباسي او کلک هم نه ودرېږي، نو وویل للمشرکین، بیا هلاکت او تباهي ده د مشرکانو لپاره. الذين كسان لا يؤتون الزکات، چې نه ورکوي زکات، وهم بالآخرة هم کافرون، او دوی په آخرت باندې دوی انکار کوونکي دي. ان الذين آمنوا، کسان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات، عملونه کوي په طریقه د نبي باندې، لهم اجر غیر ممنون، د دوی لپاره دی اجر بې حسابه، غیر ممنون بې حسابه. قل ائنکم لتکفرون بالذي، ورته ووایه آیا تاسې کفر کوئ په هغه ذات خلق الارض فی یومین، چې پیدا کړې ده ځمکه په دوه ورځو کې، یعنې په مقدار د دوه ورځو کې. وتجعلون له اندادا، او ګرځوئ تاسو د الله څخه شریکان. ذلک رب العالمین، دغه دی رب د مخلوقات.
وجعل فيها رواسي او پیدا کړی په دې کې زمنا غرونه من فوقها د پاسه دینا وبارك فيها او برکت یې جوړې په دې غرونه هغه برکت څه شي ونی پکې دي قانون پکې دي دا خاصه قانون ټول پرې غرونه کې دي الله فرمایي هغه کې ما برکت اچولې وقدر فيها اقواتها او اندازه کړی پاره کې اقواتها هغه منافع داغي مراد اقواتنا هغه چیزونه چې انسان ته فائدې اخلي نو په دې رسنی په حال کې زمير زمکه او دې دغه تاغون دوال سره راځي پس مکه چې د انسان فائدې دي او دارنګي وګورنه چې دي وقدر فيها اقواتها او اندازه کړی پاره کې روزي داغي چې مراد نه هغه منافع د انسانانو دي د پاره د روزي فی 4 ایام پدا کې حال کې چې دا دوار تکمیل شوی دي په څلور ورځو کې د سینې چې واجب دا غونه دو ورځې هغه شولې دو ورځې دې شولې نو مجموعات څو شولې څلور ورځې سواء للسائلین لا مستوی للسائلین دا برابر دې لپاره د حاجت مندو ثم استوى الى السماء به اراده وکړه اسمان ته وجه دخان هغه لګیاو خبر دا و چې د اسمان او د زمکه نه وړاندې تاسو سورته هود کې ویل وکانه عرشه على الماء نو د دین وړاندې عرش الله په سبا دی او بو باندې نو هغه قبول الله یو نوع حرکت ورته چې حرکت ورک هغه نه بخار اوچت شو هغه بخار به څنګه ښکار کېده د لوګي په شان تا نو ځکه الله تعالی کنه په لوګي باندې وکړ وهي دخان او هغه لوګیو فقال لها نقول الله دا لوګی تا وان ارض وزنه کې تیتیا سوان او کرها راشه تابعدار او کرها یا فزور باندې قالتا ویلې دې دواړو آتینا توایین راولو منګه تابعدار دا عجیب تعبیر تاسو ته وګورئ مخکې دوه دي یو د دخان بل د زمکه فقال دا وقالتا اتینا طائعين زما دا چې زمکه مؤنث دي نو فقال دا چې توکه په جمع راولې طائعات ویلې حضرت د مذکر جمع استعمال شوه دا غي وجه دا سوال جواب د دیو د الله سره برای راست سجاب ته برای راست نو هغه وخت چې دوی د الله څخه خبرې کولې دا څوګل ذویل عقول دا ذویل عقول جواب په څه باندې جوړیږي او واو قانون او په یو قانون باندې فقضاهن سبع سماوات نو برابر کړه هغه اسمانونه په یومین په دوره ځکه واو حافظ کل سماء امرها او ویس پار په هر اسمان کې داغي کار وزینا السماء الدنيا بمصابيح او خیستکرمنګا د اسمان نږدې په ستورو سره وحفظا او ساتنه کړی موږ دې په ساتلو سره ذالک تقدیر العزیز العلیم دا د اندازه زړور کوه باچا فین ارزو کدی مخاله فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود ورتوایا ویرذر کوما تاسو د شق عذابنا وشانتا د عذاب د عادن او سمودیانو ایجادهم رسول او خلال هغه پیغمبران من بین یدیهم ومن خلفهم د مخکې د دوی نو درسته ده معنا دا ده د دین اولاد قومونه هلاک شو لیکن چې قومونه هلاک کېدل نو انبیاء سره هلاک کېدل ناغم پاتې مخکې پیغمبران حکم دي چې قومونه هلاک شوي دي او دې نه پاتې شوي دي او رسي هغه چې د هلاکت تر الله را لګي الله تعبدوا الا الله مخله سره وړوا الله تعبدوا الا الله بندگی باندې کوي مگر دی الله قالو ویل له شاء ربنا دا وسامي فرق کوي غوښته زمون پروردگار لانذر ملائکتان مخامخارا لګلې فرشتہ فإنا بما ورثتم به کافرون یقینا من قام کلمن چې تاسو پر لګل شوی سین کار کوونکو فاما عادن هجادن فاستكبروا له کلپتمکه ناحقا وقالوا من اشد منا قوه سوق زیات زمونه په طاقت کې
اولم يروا آیت سوچ نه کوي نه ګوري ان الله الذي خلقهم چې بشک الله هغه چې دوی پیدا کړی هو اشد منهم هغه ډېر زیات دی دوی نه قوتن په طاقت کې وکانو بیااتنا یحدون او دوی زموږ په آیاتونو باندې انکار کوونکي فارسلنا علیهم ريحا نراو موږ را پاغي ورسېدې چې سرسرم تیزه فی ایام نحسات په ورځو کې چې بلې کړی شوی په دوی باندې ګورئ ورځو کې سپېرې نشته دا عقیده ساتل چا څنګه ورځ باندې جامې مینځه پلانکې ورځ باندې دا کار مه کوه سړی د کور نه اوسه جارو مه وهه دا ټولې غلطې قصې دي غلطې عقیدې دي غلط تصور دی د نن نه پس باید دا څوک ونه کړي پاتې شو دا فی ایام نحسات دا خو زموږ ستاسو محاوره ده چې کومه ورځ سړي باندې غني نو ماښام چا ته فکر کوي یاره نن دا باندې دا ورځ ډېره سخته تېره شوه وایي که نه وایي یاره په ما باندې نو دا یوازې په ده باندې سخت دی دا ورځې بدې وي خو په دوی باندې بدې وي ځکه په دې ورځ کې په دې خلکو عذاب راغی اوس دې نه عام قانون جوړول چې دا سپېره ورځ ده دا پلانکې ورځ ده دا ډنګرۍ ورځ ده دا عقیده د مسلمانانو نه وي په ورځو کې تاثیر نشته چې که نه چا کمي په ورځې جامې ووینځلې څه به کړي زموږ کور کې روزانه همیشه د پاره د جمعې په ورځ چې جمعې کې جامې جمع شي موږ چا کمي په ورځ ووینځو هېڅ هم الحمدلله نشته هېڅ دا یو غلط تصور دی کور دی ښایي ښه کور کې به ناست وي څه کوې یاره سړی ورته دی اوس که جارو کړمه یعنې چې ستا په ځای جارو کول باندې هغه ورکېږي خدای دې بېګانه ورکړي دا څه شو دا څه شو دی په جارو کول ورکېږي خبره دا ده دا عقیدې نور دې ساتل پکار الله ته توبه ایستل پکار دي چې زما ربه نه پوهېدلو نه هېڅ څوک هم داسې پېښ نه کړي چې چېرته صحابه وویل چې په دې ورځ جامې مینځئ یا نبي صلی الله علیه وسلم ویل چې دې ورځ باندې جامې مینځئ یا په دې ټیم باندې چې څوک ورته جارو مه کوئ زموږ دا دین موږ د ځان نه جوړ کړی دی هغه زما شاګرد دی چاته دی هغه ویل زموږ دین څه شی دی د ملنګانو کشکول دی او د ملګانو کن دی د ملنګانو کن ته وګوره که شنه ټوټۍ ور خوښه شل هغه ور پورې ګنډي که سرې خوښه شل هغه ور پورې ګنډي که سپینې خوښه شل هغه ور پورې ګنډي که زیړې خوښه شل یو شی جوړ کړی تا بستره پورې وګورئ تقریبا یو نیم سل ډبونه پرې جوړ شوي چې څه شی خوښ شوي دي زموږ هم دین دغه څه شو اسماني دین دغه موږ نه ګورو زما دا شی خوښ شوی دی د مړو شپه زه چې مړو شپه کوم هغه بل چې دی نو د محرم لسم خوښ شوی دی هغه په هغه ورځې کوي هغه بل د یولسمې لکه شیرت کې ما ته وښایي که نه بس چې چا څه خوښ شوي دي هغه د سفر دی نور ته سپېرن دي ویلې نور ته سپېرن دي ویلې سفر یې کړی دی خو دې ته سپېرن دي ویلې موږ ته یې منع کړي نه وي چې په دې نورو کې به نه کوئ ګنې یا به ته ټکر ورسېږي دا نشته دی هسې خو نبي علیه السلام د دوشنبې او د پنجشنبې روژې هم نیولې دي او ثابتې دي بالکل جایز دي شپې کې دروازې خوب نه به پرې وځي او دغه یو شی به پکې وي لنذیقهم عذاب الخزي دې دپاره چې وڅکو دې ته عذاب رسوایي په جملې د نوې کې او خامخا عذاب د آخرت ډېر شرموونکی دی وهم لا ینصرون دې سره امداد نه شي کولی واما ثمود فهدیناهم هر چې ثمودیانو نو ما هغوی ته لاره وښودله نبي مې ورته راولېږه کتاب مې ورته راولېږه فاستحبوا العمى نو هغې غوره کړندوالی او کفر علی الهدا په هدایت باندې غوره کړه ګمراهي په هدایت باندې فاخذتهم صاعقة العذاب نو ونیول هغوی له چغې د عذاب ونیول هغې له چغې د عذاب سا کوونکي بما کانوا یکسبون په وجه د هغې چې دوی کوم کسب کاوه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون سورة حامیم سیدہ د دې دعوه و اثبات التوحید
په دفع کولو د څلورو شبهاتو باندې چې کوم د مخالفینو د خوا نه شوي وي. اوله خبره دا وکړه چې موږ ستا په خبره نه پوهېږو. الله رب العزت د هغې جواب کوي پیغمبره ته ورته ووایه زه ستاسو په شان بشر یم، بشر د بشر په خبره پوهېږي، نو تاسو څنګه وایئ چې زه ستا په خبره نه پوهېږم. دویمه دا ده چې زه ډېرې خبرې نه کوم، صرف یو خبره کوم، انما الهکم اله واحد. که مې ډېرې خبرې کولې نو بیا به تاسو ویلی چې یاره موږ پرې نه پوهېږو. زه خو یوه خبره کوم، صرف یو د الله وحدانیت ومنئ، نو بیا څنګه تاسو وایئ چې موږ نه پوهېږو. دویم اعتراض یې دا و چې موږ چې ستا خبره ومنو نو موږ ته نقصان را رسول کېږي. د شپې را باندې څوک راشي کټ را باندې اړئ، خېټه باندې تمسا کېږي. همدارنګه چې کله صحرا کې روان یو اوازونه را باندې کېږي. د هغې جواب الله رب العزت ورکوي وقیضنا لهم قرنا. الله فرمایي موږ د دوی سره شیطانان جوخ کړي دي او هغې ورته دا پېښې څېرې کوي د دې لپاره چې ګمراهي کړي، د الله د لارې نه واړئ. درېیم سوال دا و چې سم عربي او کتاب هم دې په عربۍ ژبه راوړ، تا به په بله ژبه راوړی وی موږ به منلی وی. الله رب العزت فرمایي که ما دا قرآن په بله ژبه رالېږلی وی بیا به تاسو سوالونه کول لولا فصلت آیاته. څلورمه شبهه دا وه چې که دا د الله کتاب یې خو د موسی علیه السلام په شان د یو ځل درکړی وی که نو هغې جواب الله رب العزت وکړه چې هغه موسی علیه السلام ته چې په یو ځل ورکړل شوی و هغه چا ومانه چې تاسو اوس قرآن باندې اعتراضونه کوئ چې دا ولې یو ځای نه دی راغلی. دا و د صورت حامیم سجدې مقصد. ویوم یحشر اعداء الله الی النار، دې ته وایي تخفیف اخروي. په هغه ورځ چې راجمع به کړی شي د الله دشمنان الی النار اور ته، فهم یوزعون، نو دوی به تقسیم کړی شي په ډلو باندې. فوجونه ډلې به شي او نمبر په نمبر به جهنم ته ورنوځي. څوک به مخکې تلي، څوک به وروسته ورځي، یو بل وویني ویلا مرحبا بکم، تاسو ته دې په خیر راتله نه وي، دوی به ورته وایي چې تاسو دپاره څه نه وي، دا غم خو موږ له تاسې جوړ کړی دی. نو دا به تقسیم کړی شي په ډلو باندې او جهنم ته به ډلې ور روانې. لکه سورت زمر کې ویل وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، ډلې به ورځي، مستقیل بیلې ډلې به جهنم ته به روانې. د هغې وجه دا ده چې دنیا کې د خلکو کفرونه او دارنګې د شرک فرقې جدا جدا وي، نو هر ډله به هر سړی به د خپلې ډلې سره ځي، هر عقیدې والا به د خپل ملګري سره ځي. نو دا به دغه صفونه ډلې به شي او جهنم ته به شړلی شي. حتی اذا ما جاءوها، تر دې چې کله دوی اور ته راشي، شهد علیهم سمعهم و ابصارهم، ګواهي به ورکړي په دوی باندې د دوی غوږونه او د دوی سترګې. او د هغې وجه دا ده چې دنیا کې غوږونه د الله د حکم مطابق استعمال کړي نه وو، ټولې ورباندې د شرک څپې اورېدلې وې، هم هغې ته غوږونه ایښي وو. او هغه نعتونه او سندرې چې قرآن او سنت خلاف وي هغې په ټوله عمر اورېدلې وې، د الله کتاب ته غوږ ایښی نه وو. اوس همدغه غوږونه ورته وایي چې تا خو دنیا کې په ما باندې قرآن نه و اورېدلی،
تا ما باندې سندرې اورېدلې او تا ما باندې غزلې اورېدلې همدارنګ هغه خبرې هغه غلطې قصې چې دا مشرکان یې کوي دا دې را باندې اورېدلې د الله عظمت او د الله لوی هغه ته تا نه اورېدله وابصارهم هغه دې سترګې ورته وایي ټول په ما باندې ناروا کتلې یو ورځ هم تا دا سترګې قرآن ته راونه راوړې چې زه قرآن پرې وینم همدا خپل غوږونه همدا خپل سترګې ورته شهادت ورکوي وجلودهم او د دې سرمنې بما كانوا يعملون په هغه څه باندې چې دوی کول دا به په ورځ د قیامت باندې همدغه وي هر سړی به بیا انکار هم نشي کولی ځکه ځواب ورباندې د خپل نفس نه تېر شو د خپل غوږونه د خپل سترګې د خپل سرمنه پوستکې دا ورباندې ګواه شي وقالوا لجلودهم دام دي کنه التسرج بن اسرائیل کوم نور دي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا دا ټول د آزادي لا څنګه گواهی ور کوي خپلم کوي دا یو ستګیم کوي وګونه هم کوي نا څومره آزاد چې دا په دې سری باندې شهادت ور کوي ها کافرانو باندې ذکر تعالی راغله شهید علیهم علی د ضرر د پاره دي نه وقالوا لجلودهم وبوای دوی خپل سرمنو ته لما شهدتم علینا ولتا سغوای ورکړه په مونږ باندې قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء دوی ورته وایي ګویا را کوم الله هغه ذات چې ګویا یې ورکړی و هر یو څه ته وهو خلقكم اول مره او دی الله تاسو پیدا کړی اول چیرې و الیه ترجعون او دی الله تاسو واپس کولای شئ اولم الله پیدا کړو اخر هم دی الله تورځي کله چې یو خبره کوي باید دا احوال مخه تونیسي چې دا خبره کوم نن خلکو په مخ کې تبعید الله په مخ کې بدلی ثابتولای شم کنه او دې خبره چې هغه سره سبا د الله په مخ کې نشي ویلې ولې دنیا کې ودی بیا هم د خپل سړي باندې شهادت ورکړي هم د خپل غوګونه په سړي باندې شهادت ورکړي هم د خپل سرمایه په ځای باندې شهادت ورکړي نو د چا سره زده عینات کول سره دې ته ماده نه کی کني سره به په دروغ باندې ترشي په ناروا باندې ترشي په کاردار سره د عدل او انصاف خبره وکي دا خبره د قران او سنت برابر ده د قران او سنت خلاف وما كنتم تستترون او نوې تاسو چې پردم کولا د دینا اي شهد علیکم سمعکم چې گواہی باور کی پتا سبحانه تاسو وګنا ولا ابصارکم او نستاسو سترګې ولا جلودکم نستاسو ترمنه تاسو ردا سوچ نو ګنا بری کولا تا بری زما څوک نه ویني تا پړه کې دا نه راځل چې زمان دامن او ما باندې فقره شهادت ورکړي هیڅ پرده تاسو نه کولا وما كنتم تستترون نوې تاسو چې پردم کولا د دینا چې گواہی باور کی پتا سبحانه تاسو وګنا او نستا سترګې او نستا ترمنه ولكن ظننتم لیکن تاسو دا ګمان کاو ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون چې بشک الله نه پوهیږي په ډېر کارونه باندې تاسو کوي دا خیالو چې زمونږ الله نه خبر ازینه کارونه چې مونږ کوو دین الله نه خبر کدا یو تعداد خالق دی دا وای دا عقیده چې الله په جزئیات باندې علم نه لري اوس دا بیمانه خالق دی دا وای دا عقیده چې د دین جن کارونه باندې دا جزئی کارونه چې الله نه خبر الله فرمایي تاسو راو کې دا سوچ نو چې الله په هر وړه غټه خبر ده الله ته کلیات او جزئیات ټول معلوم دي
سورۃ یونس کې الله رب العزت صفا خلاص کړه وما تسقط من ورقه ليولنا يقان غزي الله عزت خبره ما ورقات جزيله او پاغیمن الله عز وجل لرم صاحب سینه کې چې تیریږي پاغیم علم لرم لیکن دا وای ځان ته علما ځان ته حکما وای او دې مفسدان د خلق عقاید برباد کړ خلک په غلط عقیدو باندې راوستل په الله خلک په ګمانه کړ چې الله دې وړو وړو خبر نه خبر وذالک ظنکم او دا تاسو خیال او ګمانو الذي ظننتم اغا چې تاسو ګمان کاو به ربکم په خپل پروردگار ارداکم ویر وړولې تاسو هلاک کړئ تباہ کړئ ویر وړولې اصل لارې نه کوکلې بل طرف ته واړولې فاصبحتم من الخاسرين واستغرد تاسو تاوانیانو فإن يصبروا فالنار مثوى لهم فأوس دې صبر کوي هم ورزه دې او که صبر نه کوي هم ورزه دې يصبروا او لا تصبروا مکه تیر شي که صبر کوي او کې نه کوي دا تاسو زیاده هر دې ته کې ستاسو خلاصون تلار نشتا وإن يستعتبوا او کوي واپس غواړي فما هم من المعتبين نو دوی باندې شي واپس کېده کدی دنیا ته راتل غواړي او یا پرل کا الکا د توبې او د الله د راضي کولو اراده لري الله فرمایي دوی باندې شي واپس کېدل نه د توبو کرا واپس کېدل شي نو دنیا ته وقيرنا لهم قرناء دا د هغه شی جواب دی چې موږ تاسو خبره کومنو بس من باندې د شپې څوک راشي کټ را باندې اړي څوک را باندې امسا کی پډاګو باندې چې ګرځو من ته غایبانه وازونه کی لکه دا اوس نن سبا پیرانو ټولم دا خیال نه شیطان توازنه کوي د فکر دار چې دا الهام دی ملائکه دی و بدبختا سره دې فرق نشي کولای ځان په مصیبت باندې اړولې ده راشه توبه وباسه الله طرف تر وګرځا او ځان څوک کوما انزور په خاطر باندې د دنیا د جاه او جلال په خاطر باندې د آخرت تباہی دی وکړه الله فرمای وقيرنا لهم قرنا جخل غولې دې من په دوی پسې قرنا عملګری شیطانان دا ورته جخل غولې جو فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم نو خیستکړي دوی ته هغه څه چې مخکې د دوی او هغه چې وروسته د دوی نه دي مخکې د دنیا ده او وروسته آخرت ده دا دې عکس ویل د دنیا د خیسته کول معنا دا ده په دنیا کې مشغول کړي ټول وخت دنیا ته ورکړي او همیشه هم دې سوچ کړي چې ډېر کم کور نه پکارا همیشه د پاره کور والا یوازې پرې دا صرف د دنیا د محبت توجه دنیا کې لګولې دي دنیا ته ول توجه راغځول او تزیین د آخرت معنا دا ده چې د آخرت نه ول فکر راولې دي د آخرت ته منکر کړي دي چې آخرت نشته دي دا ورته چا کړی دي همدا شیطانانو ملګرو وحق عليهم القول او ثابت شيء په دوی باندې فیصله قول مراد لعمل ان جهنم من الجنه والناس اجمعين في من ننوذبا پاغدلو کی قد خلق من قبلهم یقینا تیر شوی دین وړاندې من الجن والانس د پیرانو او د انسانانو نه انهم كانوا خاسرين یقینا دوی تاوانیان الله فرمای دوی تاوانیان ځکه جهنم ته روان دي یسله جهنم ته روان دي تاوانی کړه انهم كانوا خاسرين بشک دوی چې دي دوی تاوانیان وقال الذين كفروا ویل با کسانو چې کفر کړو لا تسمعوا لهذا القران دې قران ته وځي نه ده او دا کافر وسم پیدا کیږي کسانو محنت کوي موردا دې قران ته مکینا
دا مکوا هغه مکوا دی به فخرم کوي چې ما دې دومره کسان راستانه کړه کله چې ورځ قیامت کې بیا به ته وګورې نو دغه لکانو جواب به ته ووایي تا ته ګپ ښکاري وقال الذين كفروا ویل به کسانو چې کافران لا تسمعوا لهذا القرآن وکین دې قرآن ته والغوا فيه او شور جوړ کې په دې کې داسې حالات را پیدا کړي چې څوک دې قرآن نه پیدا ونه هغه په هر شکل باندې شي وي که د ګانو بجانو په شکل باندې وي او که یو دیني سلسلې په شکل باندې وي چې خلک ولا رنګ ورکړي د دین او یې هغه بیا د قرآن مقابله الله فرمایي زمونږ سره فیصله خو الله کوي موږ یو بل سره نه کوو الله ته د هر چا نیت معلوم دی چې دی دا کار کوي په کوم بنیاد دی کوي الله رب العزت فیصله سره کوي او د الله نه څه شی پټ نه دي دا خلک سادهګان دي دا خیال دی چې موږ به الله ته دوکه ورکړو کله چې به یو څه په خوله بل څه وایي قیامت کې دا مسلې نه چلېږي دا دنیا کې چلېږي والغوا فيه او شور جوړ کې په دې کې لعلکم تغلبون دې دپاره چې تاسو غالب شئ تاسو په زورور شئ او خلک به ټول دې خوا راشي الله فرمایي فلنذيقن الذين كفروا پس خامخا وبسکو منگا پا کسانو باندې کفر کړه ده عذابا شديدا عذاب سخت ولنجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون او خامخا سزا به ورکم دوی ته ناکاره سزا د هغه عملونه چې دوی کول دوی چې دنیا کې څه کول الله فرمایي د هغې به ورته زه ډېره خطرناکه سزا ورکم او بیا به هلته د هر چا باندې معلوم شي او عذر به معلوم شي دوکه به معلومه شي او حقیقت به معلوم شي ذلك جزاء اعداء الله النار دا دا سزا د دشمنانو د الله صدا النار ور دی ور دغه ور سزا د دشمنانو د الله لهم فيها دار الخلد دې د پاره با په دې ور کې کور د همیشګرۍ وي همیشه به کې اوسېږي جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون سزا ده د هغه عملونو چې و دې زمونږ د آیاتونو انکار کوونکي سزا ده په وجه د هغې چې و دې په زما په آیاتونو باندې انکار کوونکي وقال الذين كفروا وبویا کسان چې کافران دي ربنا اے رب زمن ارنا الذين وخایا من تا دوړلې وخایا من تا دو کسان اضلنا من الجن والانس چې موږ بلال کړو په دنیا کې هغه دوړلې چانه دي من الجن والانس هم د پیرانو هم د انسانانو معلوم مداشله په باطل کې دوړه لګي انسانان لګي پیران هم لګي او دا مستقل ډلې جماعتونو شکل کې دي د ډلو په شکل کې دي د مختلفو طریقو باندې غواړي چې خلک الله د کتاب نه ایثار کړي او منې نو بیا په قیامت کې همدا کشران به وایي نن خو د هغې په لاړو باندې ځان لمدی همدا کشران په قیامت کې وایي چې ای الله هغه دوه ډلې موږ ته وښایه چې موږ دنیا کې بېلارې کړو او هغه دوه ډلې چا نه وي د پیریانو د انسانانو نه وي څه د پیریانو په شکل ورته راتلل اوازونه ورته کول څه د انسانانو په شکل ورته جرګې یې پرې کول څه به پرې کړې څه دپاره غواړي نجعلهما تحت اقدامنا د دې دپاره چې د خپو غوبل ورباندې وکړو د خپو نه لاندې نجعلهما تحت اقدامنا چې په دې سر باندې تخفی کېدو په دې سر تخفی کېدو په خېټه او تخفی کېدو په خوله باندې تخفی کېدو دغه موږ تباه کړو دې تباهۍ ته موږ راورسولو لیکونا من الاسفلین د دې دپاره چې شي د ذلیلانو نه دا د هغوی د تذلیل دپاره د ذلیل کولو دپاره چې د پاسه پرې د خپو غوبل وکړو غوبل من کشرانو او قرآنونه او قسمونه به راته کول چې ور نه شي ګوره ورته کښېننې ګوره دا به راته ویل اوس راشه اوس جواب ورکړم
سخت تخفیف بیان شو اس بشارت تگورا ان الذين قالوا ربنا الله بیشکا کسان شوای رب زمون الله دے شفا ورځ دا یو خبره چې پالل والا صرف الله دے راحت راوستو والا الله دے تکلیفونو لرکول والا الله دے عزت ورکول والا الله دے ذلت راوستو والا الله دے روزانه دا خبره کوله ثم استقاموا به پاګې ول تر مرګ پاتې استقامت خلفای راشدین چې کوم معنی را نقلی ابو بکر صدیق معنا کوي استقامت رضی الله عنه چې هیڅ قسم شرک نه کړي استقامت سره چې هیڅ قسم شرک نه کړي عمر رضی الله عنه استقامت داده چې کلک ولای په اوامر او په نواهی باندې چې کوم شی نه الله پاغه حکم کړی دی هغه په پابندۍ سره کوي او چې کوم نه منع کړی هغه نظام ساتي دا معنا کوي استقامت عمر رضی الله تعالی عنہ او ځان د لومړی شانت نه کی چې کله یو طرف ته تختی کله بل طرف ته تختی لومړی هم د سی ګډړم د سی کله یو طرف ته وړي کله بل طرف ته وړي نه چې یو ځلې مسله غلطه وګرځیدله به پکې شک شوبه نه کوي او دا مسله ده دا د ایمان مسله زموږ ته پوره شوې ده او دا چې کله حال کله دلته کله په دې عقیده او کله په هغه عقیده کله وی روا ده کله وی ناروا ده دې ته استقامت نه لري کیږي عمر رضی الله عنه فرمایي ځان نه لومبړ نه جوړول جیدل کله یو طرف ته تختی کله بل طرف ته عثمان رضی الله عنه معنا کوي هغه وی هر عمل خالص الله لپاره کوي کہ قرآن وی مقصد اللہ رضا دا کہ امامت کی مقصد اللہ رضا دا کہ تراویح ورکی مقصد اللہ رضا دا کہ سکونہ جوڑی مقصد اللہ رضا چمان اللہ رضا کہ درس تدریس کی مقصد دا چمان اللہ خوشحال ہر عمل چکی دا عمل کول کے مقصد دا صرف رضا الہی مخی نور دانی چی چا مقابلہ حکما چا دشمنی حکما دا مقصد نہیں او نہیں دا مقصد ہے کہ زخم العلمیت خلق توخیم خالص اللہ لپاره او علی رضی اللہ عنہ مانا کئی چاگوئی فرائض مکمل ادا کئی فرائض مکمل ادا کئی دسی نہیں چی دم آفستان منزونا رکوع معلومہ نہیں سیدھائی معلومہ نہیں قیدائی معلومہ نہیں آخر کی درود نوئی کو باول کی شروع کی سبحانک اللہم نوئی صرف فقط ځان کې خلاص دی یو عبادت ته چې پاګې باندې سړی د عذاب نه ځان خلاص دی یو عبادت ته چې خلک ځان خلاص دی عبادت باید د شي وشي چې پاګې سره د الله د عذاب نه بچي او دې ته عبادت نه وای چې په ځان کې خلاص ده نو ولې دا تراویح پیډه چې دا ځان نه دی یعنی چې پیډه دی ورته یو به جنت سم ته نه کوي مانزه مبارک وای دا د مانزه یو پیډه دی چې دا وګونه لري ولا الله بندا دا خستاد پر یو لو ی ذریعہ د جهنم نه اخلاص شي دا ابدي ور نه اخلاص شي دې څنګه پیټه وای نو علی رضی الله عنه فرمایي چې ربنا الله نرست استقامت داله چې فرائض ادا کوي مکمل نو چې کله دې مرحله ته ورسیږي تتنزل علیهم الملائکۃ را کوزیږي په دې باندې فرشتي او ورتوای الله تخافو مویریږي ولا تحزنوا مغمجن کېږي وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون او خوشاله شي زیر واخلي په هغه جنت باندې چې تاسو له وس کېدل شو د دې را کوزیدو معنا څه ده یو دا چې خوب کې ورتا راشي او صحیح خوب وویني پاګې باندې دې مطمئن شي په خپل کار ډاډه شي ور باندې ځکه دا مشتقل وختمه حصہ د چا د وحي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تلو نه بعد وحي ختم شول او مبشرات موجود دي نیک خوب وویني په دې طریقه باندې دیم په وخت د ذل قدم کې ورته راځي امداد کې ورته وایي
لا تخافوا ولا تحزنوا. بیا چې قبر نه پاتېږي هلته ورته وایي لا تخافوا ولا تحزنوا. چې میدان حشر ته ورسېږي بیا ورته وایي لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن اولیاؤکم منگا و دوستان ستاسو په ژوند دنیوي کې او په آخرت کې. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم او تاسو لا په دې جنت او آخرت کې هغه څه چې غواړي ستاسو ځانونه. ولکم فیها ما تدعون او تاسو لا په دې کې هغه څه چې تاسو غواړئ. تا د الله منلې وه دنیا کې اوس الله ستا مني چې ته څه غواړې الله وایي زه درکومه. ولې تا دنیا کې الله یو ګڼلی و، تا دنیا کې د یو الله په دین باندې قرباني ورکړې وه. اوس ته چې څه غواړې الله وایي زه درکومه. ته فقط وایه او زما درکول. ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. تیاره مېلمستیا ده، تیاره جوړه مېلمستیا ده د طرفه د بخونکي مهربان باچانا. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. ومن احسن قولا سوق زیات خیستا په خبره کې ممن دعا چانا دعا الى الله چرابل کې د خلقو د الله توحید تا الى الله د الله توحید تا. الله فرمای د هغه انسان نه چا خبره خکېدلی شي چې هغه خلق ته الله توحید ترابلی، د الله یووالي ترابلی، د خلقو یقین یوازې په الله باندې جوړي. دین ربل هیڅ چا خبره خکېدلی نشي، هیڅ. دا بهترین خلق، دا بهترین خبره ده. ځکه دا و دعوت د انبیاو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله نبوت ورته حاصل شو دا غړو منۍ چغه سوه امدا د مکې په چوک کې ودرېده. امدا یوه خبره کوله ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ای خلکو یو الله ومنئ کامیاب بشئ. دا نور پرېږدئ، د دوی لاس کې هېڅ هم نشته، هر څه چې کوي یو الله یې کوي. سهار وتېرې چې کله ټکنده غرمه شو د خلکو تګ راتګ بند شو او په دې دوران کې څوک راځه او بېزتي کوه، ټوکاڼې وراچوه، څوک راځه خاورې وراچوه، څوک راځه هسې کنځل کوه، ردې بدې وایه. چې کله د خلکو طرف ته آمد بند شو ماشوم راله جام کې اوس اوبه وې او هغې ورته واچولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې باندې خپل مخ مبارک ووینځه، لاسونه یې ووینځل. هغې ویله دا د الله تبا چې دا چا زما د پلار سره چې کار کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي دوی خفه نه شي، ما چې کوم دین راوړی دی دا به الله رب العزت هرې پخې کچې ابد ته رسوي. راشه اوس کوم ته ورسېږو، هرې پخې کچې ابد ته به دا رسېږي. نو د هغې نه چا نه د چا خبره کېدلی شي. ایران او توران جنګۍ د لیلا د مجنون کیسې رااخیستې دي، بلا والے چې د الله عظمت خلکو ته بیان شي. چېرته راشه د الله عظمت خلکو ته بیان کا، خلک د الله په توحید باندې راوله. بنیادي شی دغه دی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. هغه چې د الله توحید ته خلک راولي، نه خپله بالداري په چا باندې ثابتوي، نه خپل علم په چا باندې ثابتوي، نه د دنیا مقصد چې مال دې څوک افترا کړي. یوازې دا خلک د الله یووالی ومني بس. وعمل الصالحات او خپل عمل کوي په طریقه د نبی باندې، د نبی د طریقې خلاف نه کوي. وعمل الصالحان امام بیزاوی وی الصالح من العمل ما سوغه الشرع وحسنه. صالح عمل هغه دی چې هغه شارع جایز کړی، هغې ورته ښه ویلي، دا نه چې تی ورته ښه ووایي ستا په ښه والي باندې هغه څه کېږي. نه، هغه دی چې شارع ورته ښه ویلي، هغه وګوره چې هغه کړی دی که نه دی کړی. که شارع کړی وی کا چې نه یې کړی ځان ته نه وساته. او دا لویه خبره ده، نفعل ما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم ونترک ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه به کوو چې نبي علیه السلام کړي دي او هغه به نه کوو چې نه دي کړي. دا صاف روډ دی، جیسي روډ دی، قدم کږدا سیده به رسېږي او که دې خوا خواته کږېږي غرق به شي. وقال انني من المسلمین.
دا اصل کې د شوبې جواب هغه دا کته نبی وخت تاسو څوک کی چې ته د کومې ډلې سره تعلق لري او ته د کوم جماعت سره یې لنډ ورته وایا زما د جماعتونو سره څه کار دی زه یو شی پیژنم و انني من المسلمین مسلمان دا خبره چې تکوما دا نه په حزبیت تر کوم نه په جمعیت تر کوم نه په اتحاد تر کوم دا صرف د مسلمان په صفت درته وایم تماسه کې دا خبره د تنظیمي بنیاد باندې نه کوم دا خبره ته کومه مسلمانۍ په بنیاد باندې یوا دیم کله به دا تاسو کی دا به خلکو لپاره راځي چې دې چې دا مسلې کوي اخیر به پیار چاندي आवाज کوي یا بچانه څه غواړي نو دا ول نو ته وایا و انني من المسلمين ذ مسلمان مدد اسلام په بنیاد تکوم چاندي باندې نه غواړم چاندي کور کې کېدو نو دې په دې راوړلو مقصد دغه دی خامخا خلکو سودا پیدا کی چې دا بیا سیاسي تنظیم سره تعلق لري اوس په اخر کې راته وایي چې ووټ راکا یا د دنیا پرستو سره تعلق لري راته وایي چې الله وکا یا د نور شان په مقصد کې نو ټول د مخکې نه یقین خلاص کړي وروړه دا د سلامات د مسلمان په صفت باندې دا نه تنظیم سره کار او نه بل سره کار مسلمان ما او توحید ترابل د الله یو والی ترابل د ازما فریضه ده او زما واجبه ده په دې بنیاد د تکو الله رب العزت دا وسوسه د خلق ختمي چې ګوري زدائی په خیال بداري نه به تنظیم جوړي نه به بل څه جوړي توحید مسله چې کوي هغه کې به صرف مقصد دی چې زه مسلمان یم دا مسلمان فرض نو تنظیم سالي به بده کې چیرې کړ ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ندی برابر نیکی او بدی الله فرمایلا نه برابرۍ حسنین مراد توحید سیئین مراد شرک او توحید برابر ندی موحد بارک حدیث کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صحابه ته وایي ویږي چې دا الله حق بنده باندې څه او د بنده حق په الله باندې څه تفضلات هغه یا رسول الله دا به الله رسول ته پته رسول الله صلی الله علیه وسلم متوي دا الله حق بندگانو دار ان يعبد الله چې دا خالق و دا الله بندگی کوي ولا يشرك به شيئا دا غسر بتشم شریک نه جوړي تشم او د بنده حق په الله باندې داده الله يعذب من لا يشرك بالله شيئا الله به هغه انسان ته عذاب نور کوي چې الله سره شریک نه ګرځولې او د مشرک بارکه وای ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نو دا ډول برابر شو دا یو ځای ته جنت او د بل دوزخ نو دا برابر دي چیرې دي برابر ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ندی برابر سنت او بدعت حسنین مراد سنت ته او د سیئین مراد بدعت بدعت او سنت باندې برابر یو سنت را ژوندې کا الله دومره اجر درکړي چې د شهیدانو برابر اجر درکړي مدته چې وخت چې خلق سم هغه شی دا سنت وجلی هغه وجلی سنت را ژوندې کا الله د شهید برابر اجر درکړي او په بدعت دي هغه ته جهنم کند سوارات دي فسحقا لهم فسحقا لهم فسحقا لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زبر تویم هلاکت ته دوی لپاره هلاکت ته دوی لپاره هلاکت ته دوی لپاره نو ولا تستوي الحسنه ولا السيئه سنت او بدعت دی برابر درن ولا تستوي الحسنه ولا السيئه نجی برابر اخلاق او بد اخلاق حسنین مراد خا اخلاق سیئین مراد بد اخلاق دا دوار نہیں برابر ولا تستوی الحسنة ولا سیئہ ندی برابر خی خبری او بد خبری خی خبری او بد خبری ندی برابر
په خبره باندې سړی چا خپل ورځي او په بل خبر باندې نفرت پیدا کی. نو دا څه الفاظ الله استعمال کړل چې دا د مفهوم په لحاظ باندې ډېر عام دي، دا ټول فکر راګي. ادفع بالتي هي احسن، دفکا جوابک په هغه طریقې چې هغه غوړه ده د چا د بدای. معنا دا ده د شرک رد په توحید باندې وکا، د بدعت رد په سنت باندې وکا، د بد اخلاقی رد په اخلاق باندې وکا، د کنزل رد هغه په معاصی باندې وکا. ادفع بالتي، دفکا په هغه طریقه چې هغه غوړه ده چا لره بدای لره. بدعات رسومات تی سنت مخی کورتا چورو دا سنت تی دا بدعات دی سنت مقابل کی محتمال ہو. شرک لے توحید و طور محتکا چورو دا توحید دے او دا شرک پریدو دا توحید واقلا. خواہ اخلاق دی دا واقلا بد اخلاق پریدو کنزلی کری دی معافی کا دی فائدہ بسوی. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، نو دغه وخت هغه څوک چې ستا او د هغه په منځ کې دښمني وه، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، دا به داسې شي لکه یو ګرم دوست. تاسو یقین وکړئ ما ته خو دا په داسې ثبوت رسېدل زما په ډه کې په دې کې هېڅ شک نه دی پاتې شک. داسې خلک چې زما قدمونه په کاڼه ویشتل اوس دومره حده پورې الله زما ته د هغوی مینه پیدا کړله چې په لیدو یې نه مړي. یا یې هغه وخت و یا یې دا وخت. والله قسم درته کوم چې الله دې مخې ته که او د الله دپاره د الله توحید مسله بیان کړه، د خلکو په زړونو کې به الله ستا محبت په خپله اچوي، سوا د هغه بدبختو خلکو نه چې د هغوی زړونه فاسد دي او زړونو باندې زنګ راغلی دی. بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، دا قاطع خبره ده. الله فرمایي که تا داسې وکړه د دې بدعاتو رسوماتو رد په سنت باندې وکړه، د شرک رد په توحید باندې وکړه، د بد اخلاقی او رد په ښه اخلاقو باندې وکړه، او د کنزلو جواب دی په عدل باندې وکړه. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، نو دغه وخت به هغه څوک چې ستا او د هغه په منځ کې دښمني وه دا به داسې شي كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، ته به وایې دا یو ګرم دوست دی. ګرم دی به ګرده نه ګرځي. خو خبره دا ده چې الله مخې ته کول غواړي. دنیاوي مفاد په خاطر که دا کار چا کاو دا نه کېږي، خو چې د الله دپاره یې دا به الله کوي. وما یلقاها الا الذین صبروا، او نه ورکولی کېږي دا خصلت مګر هغه خلکو ته چې په مسایو باندې صبر وکړي، په تکلیفونو باندې صبر وکړي، د خلکو په ډلو ټپلو جوړولو باندې صبر وکړي، د خلکو په دمکیانو باندې صبر وکړي. دا هغه خلکو ته الله دا ورکوي. کله یو منصوبه جوړوه کله بله منصوبه جوړوه، سړی حیران دریان شي خو دا ټولې منصوبې ناکام، دا یو هم په کار پیدا نه ورکوي. وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، او نه ورکولی شي دا خصلت مګر هغه چاته چې الله رب العزت په دین کې هغه ته غټه برخه ورکوي، لوی برخې خاوند دي. الله رب العزت دا خصلت هغوی ته ورکوي، دا هر چاته نه ورکوي. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اوس حتما انسان دی شیطانی وسوسات راځي. کله دا شیطانی وسوسات پیریان اچوي، شیطان یې اچوي، کله انسان راوړي. اوس چې دا وسوسې راشي ستا علاج به صحیح. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، او کچرې ورسي تا ته د شیطان د خوا نه څه ټونګه، نزغن څه ټونګه وسوسه، فاستعذ بالله، پناه ونیسه په الله باندې، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه، بس هر څه به ختم. یا غصه در راغله
کور کې ډېر چا نه طبیعت خراب شو کوتک دې راواخ بچو باندې ګزار کې په ښځه باندې کوي اعوذ بالله ووایه ولاړې کښېنه ناستې ډډه واچوه وکله ختمه ده ځکه دا غصې دا غضب دا د شیطان نه دي نو چې د شیطان نه دي په الله باندې شیطان نه پناه ونیسه خبره خلاصه یو ځل یو تن غصه شو د هغه د غصې د وجې نه د مړۍ رګونه راوچت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ما ته یو کلمه معلومه ده که دا ویلې دا غصه به نه وی هغه هم دغه اعوذ بالله ده او د ولاړې نه کېناستل دي د ناستې نه څه ده ملاقه ده نو الله فرمایي چې کلم درته د شیطان نه که هغه انسي او که جني وي وسوسه در واچول شوله غصه دراله په قهر شوي فاستعذ بالله په الله باندې پناه وڅه د چا نه د شیطان د ډلې شوي نه او په الله یې ولې نیسي په بلې ونیسه کله وایي ځکه په ما ونیسه انه هو السمیع العلیم ځکه دا الله اورېدونکی دی پوه دی دا نور یې نه اوري دا نور نه پوهېږي نو کوه درته وایم چې یو بل چا باندې پناه ونیسه خو هغې اوري نه هغې پوهېږي نه نو په ما ځکه پناه ونیسه چې زه در باندې پوهېږم هم او زه اورم هم ډډه به واچي د الله بنده خو ډډه به واچي که ناست چې خو ناست نه خلک راشي که ما درې ځل دا خبره تکرار کړه ته بیا هم تپوس کوې تا ما درې ځل یې ویله چې ولاړو چې بنې چې ناستو څه به هم دي دا زه چا ویل خبره باندې پوه شولې نو الله فرمایي په ما باندې پناه ونیسه په ما یې ځکه ونیسه چې زه اورېدونکی یم او زه پوهېږم او نور هغه نه اوري نه پوهېږي په نور به څه نه پناه نیسي بل دا نه چې په نور باندې پناه نیول خو کفر دی وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فنور باندې پناه نیسي خو سره ګمراه کېږي کنه الله فرمایي په ما ونیسه او ګورې دا حکم دوه ځله دی یو ځل په شروع کې دی اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله چې کلم قرآن لولي اعوذ بالله ووایه او بل دلته چې کله غصه درشي قهر درشي وسوسه څوک در واچي شک و شبهه در واچي فورا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الله باندې پناه ونیسه ځکه دا الله اورېدونکی دی پوهه ذات ومن آیاته الليل والنهار ځینې د دلایلو د الله نه د الله په قدرت باندې شپه او ورځ ده والشمس والقمر انور سپوږمۍ دي دا نظام الله روان کړی دی د شپې او د ورځې په دې کې تغییر نه راځي نظام د سپوږمۍ او د انور الله روان کړی دی په دې کې تغییر نه راځي دا د الله په قدرت باندې لوی دلیل دی د بندګانو شینه وګوره هغه کې تغییر راځي نن یو شان دي سبا بل شان دي خو د الله نظام کې ذرې بل تغییر نه راځي او مکه په یو شکل روان چې کومې ورځې د ورځې د اوږدېدو دي د شپو د لنډېدو دي مکه دي کوم اوقات چې د شپې د اوږدېدو دي د ورځو لنډېدو دي هغه مکه دي نور سپوږمۍ دي په خپل مدار کې روان دي یو هم خپل هغه لاره پرې نه ښودله د اوړي لارې معلومه ده د ژمي لارې معلومه ده د مني لارې معلومه ده د سپرلي لارې معلومه ده په دې کې الله د چا تصرف نه پرېږدي چې دنه څوک د راپاڅېږي او هغه کته کوي او پورته کوي هجران نه خو نه ده چې تا ته یې والا کړله لرګی ته لاندې کړه خپل به اوچتېږي او چې لرګی پرېږده کته کېږي به متصرفین دي هجران نه ده دا الله رب العزت خپله دا نظام روان کړی دی دا چا ته ناواله کوي د چا ته یې واله کړي نو مخلوق موږ ته معلوم دی چا له کار راځي پرې کوزی دی سیزي دی او چې چا سره جوړی تل وړاندې کوي دی هغه خو بیا انسان خو معلوم دی دی به دا کار کولی دې وجې الله وایي دا نظام زه مخلوق ته ناواله کوم که بیا غوښه ولا څوک نه پخوي دا کوزی دی دا به انصاف وي د یوې ښځې دپاره ټول ملک خلق یې ده د ټولو رنګونه یې تک تور کړه دا د عقل منلو خبره ده خو فقامقل خلق دي ابوالحسن وایي چې نه منې ماته وایي څنګه څه چل شوی دی
وی سنت دغه تلو قلندر کې تلو هلته تلو پروت ودو چې سره جد شور دی نو خلکو نه تپوس دا څه دي وایي دا سمندر دی شور کوي خلک خوب ته نه پرېږدي وایي زه ورته وایم چې ګوره که ته سمندر یې نو زه قلندر یم بس خلاصه شوه لکه هغه چې غلی شوی دی بس غلی شو بس دا عقیده ده مسلمان عقیده دغسې که ته سمندر یې نو زه قلندر یم بس بعض قطعات چې غلی شوی دی بیا سمندر شور موږ وانه اورېد داسې جوړه کړي طوطیان بلا دی چې زما رب او دې څه پکې نو الله فرمایي دا نظام ما په خپل روان کړی دی دا قلندرانو ملندرانو ته نه پرېږدم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر سجده ونه کړي انور ته او نه سپوږمۍ ته د هغوی د ښایست نه متاثر نه شي چې ته سب کېدوي بلکې سجده هغه چا ته وکړي چې ده کې دا رڼا اچول ده سجده هغه چا ته وکړي چې دی روان کړی دی سجده هغه چا ته وکړي چې دا سپوږمۍ دونه ښایسته پیدا کړې ده تاسو د شنو ښایسته ګورئ نه ګورئ چې دا ښایست پکې چا اچولی دی خپل لکه ورته پکې اچولی دی همدغه سپوږمۍ ده ځینې وخت کې څکه توره شي بیا خلک څه وکړي راوځي دعاګانې کوي الله دا تیاره ختمه کړه که دا د دې خپله وه نو ولې تورېدله همدارنګې دا نور سترګه ده ځینې وخت کې څکه توره شي نور ختم شي که دا د دې خپله وه نو ولې تورېدله خو دا پکې بل چا ایښي دي چې کله هغه وغواړي ورته وایي رڼا وکړه کوي به چې هغه ورته وایي مه کوه نه به کوي خلک په دې نه پوهېږي د الله قوت یې نه دی معلوم کړی چې د الله قوت څنګه دی د الله قوت ته نه دا رڼاګانې ټینګېږي نه دا اسباب ټینګېږي نه ځمکه اسمانو ته ټینګېږي الله دغسې وپېژنئ خلکو ذهن ته د الله عظمت ورکوز کوي الله څوک دی خلکو چې ماشوم جوړ کړی دی حیلې به مصرف کوي چل به مصرف کوي او چې انسان چېرته موجود وي ګناه نه کوي خو د الله نه یېره نه کېږي الله تعالی چې ګوري هغه نه یېره نه کېږي نو معلومه شوه چې چا ته د الله د هغه نه هم کمزوری ښکاري که باید الله وپېژنو چې الله څوک دی بیا نو که څوک وي او که نه وي ګناه به نه کوي چې د الله عظمت کړی ته نه وي کوشی بیا په ګناهونو څوک صرفه نه کوي داسې که ور روان وي ته به وایي چې د مور پوی دي نه حلاله ګوري نه حرامه ګوري فقط د سنې ورکته کوي او که چېرې الله چا وپېژنده بیا دا کارونه څوک نه کوي بیا ډېر په احتیاط باندې قدم اخلي چې هغه راته ګوري هغه مې ویني بیا به زه څه کوم موسی علیه السلام ته هم دغسې ویله فرعون پسې ورشه هغه وایي یا الله هغه سره خو داسې مسله ده زما الله ورته وایي وېرېږه مه انی اسمع او ارى چې اورم او وینم که بده خبره ته وکړه خوله پې ماتومه که ګزارې در باندې وکړه به سمندر یې غرقومه هېڅ تشویش مه کوه صرف مسله ورته وکړه الله دغسې سړی وپېژني بیا سړي ته مسله اسانېږي او که نه الله دې پېژندلی نه وي نو بیا دې ښځه ته تاسې وګورئ نش شی دی نش هېڅ وجود یې نشته بل چاته څه شی شته خو دې ښځو بچو ته ویل دي چې بو دی چې څنګه ورته بو کړي بس رامنډه کړي مور غېږې ته ورمنډه کړي ځان پټ کړي ولې لکه بو دی ګوره نه شو خو د ډېرو ویلو په وجه باندې هغه شته شو ماشوم تېرېږي بل هم تېرېږي بل هم تېرېږي الله شته دی خو د الله عظمت نه بیانېږي نو نه چې ماشوم وېرېږي نه چې ښځه وېرېږي نه چې ملا وېرېږي نه چې ادې وېرېږي د هغه عظمت څوک نه بیانوي او د بو صرف د ښځې ورته ویل دي مور یې ورته ویل چې بو دی خو بار بار یې ورته ویل دي هلکې ویره او د الله عظمت څوک نه بیانوي هېڅ چا هم تېره نه کړي سوچ وکړي چې ګورې په دې دعوت باندې نش خلکو شته کړه په دې دعوت باندې خلکو نه شته کړه او د دعوت په نه چلولو باندې شته نه شو دا ابتدا کې اسلام د قیام راتلل همدې تبلیغاتو خلکو ویرول
څوک چې پټېدی نه شي، څوک چې ورکېدی نه شي، داسې شیان ورسره دي، داسې ورسره دي، داسې ورسره دي. اوس هغه څه شو؟ اوس یې پیدا شي که نه. دې تبلیغاتو باندې خلکو دنیا په دې بره چپه کړي. که سړی ولګېږي او د الله عظمت بیانوي، ماشوم سره هم فکر پیدا شي، ځوان سره هم پیدا شي، ښځې سره هم پیدا شي، بوډا سره هم پیدا شي. دی الله پرېښی دی او د مخلوق صفتونه کوي. پلانکي دا وکړه، پلانکي دا وکړه، پلانکي دا وکړه. د الله دې دومره لوی نظام ته نه ګوري او هغې ته ګوري. هغه په دغه شي باندې ته ذمه دار ګڼې او الله پرې دومره کارونه باندې ذمه دار نه ګڼې. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سر ټیټ نه کوي ګوره، سر په ځمکه کې نه دی ګوره. نن ور او نه سپوږمۍ ته چا ته کېږو. واسجدوا لله، سر الله ته راټیټ کا. ګوره دا ستا سر دومره قیمتي دی، دا الله غواړي چې دا باید بل ته ټیټ نه شي. کینستا نه سانډا ستا دونه زیات دی، ستا دونه سر دی، سانډا دونه دی، د غوی دونه دی، د میخې دونه دی. هغې په معمولي شي چې کته کوي، ګیاس چې کته کوي. ستا یو قیمتي شی دی، غوښه ده، روټۍ ده، وریجې دي، دا ټول قیمتي شیان دي. لیکن تا ته وایي ګوره چې سر پسې ټیټ نه کړي، ته یې په لاس راخلي. که دا سر ټیټېږي یوازې الله وایي ما ته به ټیټېږي، دا بل چاته نه ټیټېږي. دا خو سوچ په دې باندې کړی دی چې څنګه غویا یې په سر باندې سر پسې وړي او زه سر پسې نه وړم ولې؟ خو زما سره د هغه سر کې به څه فرق وي که نه؟ تا په دې باندې سوچ ونه کړو. ته ما ته ته ټیټې او هغې ما ته ټیټې. موږ وایي دا یوازې الله ته ټیټ کا، بل چاته یې مه ټیټوه. مشکات حدیث پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته صحابي راغی ورته وایي یا رسول الله ان احدنا یلقا اخاه صدیقه. موږ د خپلو دوستانو سره ملاوېږو، د خپلو وروڼو سره ملاوېږو، اینحني له اجازه شته چې ته ورته راټیټ کړي؟ قال لا، هغه وایي نه نشته، نه به راټیټ کړي. دا به دغه نه روان نسو. نو دې سر څه قیمت دی؟ زه خو د دې خپل سر قیمت ختم کړه که نه. د دې قیمت خو هغه وخت چې یوازې الله ته ټیټېده، او چې اوس هر چا ته ټیټېږي د دې دومره قیمت نشته. دومره که سر قیمتي کول غواړئ، دا به د الله نه بغیر بل چاته نه شته وایي. هلته به سړی روان وي، هلکه سلام ورته وکړه که نو دې ته دې څه ضرورت دی؟ دا څه چا ښودلي؟ تعظیم خلک داسې کوي. د هر شي خپله طریقه ده. په ماغه طریقه به ژوند تېروو نو موږ تاسو به کامیاب وي، او که د هغې طریقې نه خلاف شو بیا ټول ناکام، ټول ناکام. واسجدوا لله، سر راټیټ کړئ، سجده وکړئ الله ته. الله څوک دی پېژنئ؟ الذي خلقهن، الله هغه ذات دی چې دا ښایسته سپوږمۍ پیدا کړې ده، هغه ذات دی چې دا ښایسته سترګې پیدا کړې ده، هغه ذات دی چې دا لوی اسمان یې ودرولی دی، هغه ذات دی چې ځمکه تاله فرش کړې ده. دسی وپېژنه. ان کنتم ایاه تعبدون، که یې تاسو یوازې د الله بندګي کوونکي، خو بیا سجده الله ته وکړه. او که یوازې د الله بندګي نه کوې چې چا ته ټیټ کوې خو قیمت به دې نه وي، قیمت به دې پوټې نه وي پوټې. فإن استکبروا، الله وایي ستاسو بندګۍ ته زما ضرورت نشته. فإن استکبروا، که ته یو ځان ګټ وګاڼه یې وکړه. فالذین عند ربک، پس هغه مخلوق چې ملائک دي چې په دې طرف ته دي، یسبحون له، هغه پاکي بیانې د الله د لیل والنهار، شپه او ورځ. خوب نه کوي، ته خو کله وده شي بستره کې پروت وي، خوب نه کوي، هغه هم دا تسبیح وایي. وهم لا یسأمون، او ستړي کېږي نه. ومن آیاته انک ترى الارض خاشعة، ځینې د الله د قدرتونو نه دا دي چې وینې به ته ځمکه خاشعة وچه، پام به ورته وکړي، شاړه شبړه ځمکه به وي، وچه کلکه به وي، هېڅ تصور به دې نه کېږي چې په دې کې چېرته شین بوټی را پیدا شي. الله وایي درته وکړم فاذا انزلنا علیها الماء، کله چې راووروم په هغې باندې باران، اهتزت، نو دا ځمکه حرکت وکړي لږ شات دی، وربت او بیا لږ راوپړسېږي، هغه کوم ځای کې تېغ راوځي چاته ورغلي یاستئ، نو د راوتلو نه مخکې ځمکه خاوره لږ راوچته شي،
بیا بل سهار ول ورشه خاوره چې دغه شي هغه نیغ راوځي الله فرمایي دا زه کومه وربت او پړتیږي ان الذي احياها لمحيي الموتى هغه ذات چې دا وچه ځمکه شنه کړله او دا مړه ځمکه را ژوندۍ کړه هغه ذات ژوندي کوونکی د چا د مړو دی لمحيي الموتى دا مړي به الله را پاسوي انه على كل شيء قدير دا الله په هر شي باندې قدرت لري ان الذين يلحدون في آياتنا هغه کسان چې الحاد کوي زموږ په آیاتونو کې الحاد د الله په آیاتونو کې درې قسمه دی درې یو هلته تېر شو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن قرآن نه خلق منې کول دا الحاد دی قرآن نه خلق منې کول دا څه دی الحاد دی دویم په هغې کې غلط تاویلونه غلط توجیحات چې هغه د قرآن نه نه معلومېږي ته وچ زور دې لګولی دی او تاویلونه او تحریفونه پرې کوي دا بل قسم الحاد دی او دریم په هغې کې شور کول قرآن ویلی کېږي تاسو پرې شور جوړ کوي نو الله فرمایي ان الذین یلحدون فی آیاتنا هغه کسان چې الحاد کوي زموږ په آیتونو کې خلک یې منع کوي الحاد کوي زموږ په آیتونو کې غلط توجیه کوي غلط تعویل کوي الحاد کوي زموږ په آیتونو کې شور ورسره کوي قرآن ویل کېږي دی شور کوي لا یخفون علینا الله وایي زما نه نشي پټېدلی معنا پټ نه دي ما ته بالکل ښکاره دي افمن یلقا فی النار ایا هغه څوک چې غورځولی شي په اور کې خیر دا غوره دی اما یأتي آمنا یا هغه څوک چې رابه شي آمنا په امن کې هیڅ خطر به ورسره نه وي هیڅ تشویش به ورسره نه وي دا دواړه برابر کېدی شي چرې نه دي برابر یوم القیامه د قیامت په ورځ اعملوا ما شئتم کوئ چې څه خوښئ انه بما تعملون بصیر یقینا دا الله په هغه څه باندې تاسو کوئ لیدونکی ان الذين كفروا بالذكر بشکا کسان چې کفر وکړ په قران باندې لما جاءهم کله چې قران دوی تراغه نو جزاء محذوفه ده دا خلک به شي هلاک وکړي شي هلاک تباہ وکړي شي چې د قران دراتو نه بعد بیا نه مني او مخکنه اړي الله فرمای هلاک بشي هلاک وانه لکتاب عزیز او یقینا دا خامخا یو کتاب دی عزتمند عزیز زورور عزیز مضبوط عزیز عزت والا څنګه چې چا راخته د عزت کول شوی دی چې چا چاته کړی دی ذلیل شوی دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذع به اخرين هم دې قران الله قومونه چتای هم دې قران په وجه باندې الله قومونه ذلیل کوي کم قوم چې قران عزت کړی دی هغه قوم الله چت کړی دی چې کم قوم قران ته شاکر دی الله ذلیل کړی اندا تاریخ وګورئ وړاندې وروسته وګورئ د خپل زمانه کې وګورئ چې کم ملک قران شته که هر څومره بد حالات دي خو الله رب العزت ورته مهلت ورکوي او چې کوم ملک قرآن نه و که منځګزار پکې ښه ډېر و سل په سلو کې منځګزار و خو قرآن پکې نه و څه شو دا د الله قانون دی دا خو داسې یو کتاب دی دا د ابادۍ کتاب دی په دې باندې ملک ابادېږي په دې باندې ملک ترقي کوي په دې باندې خلک ترقي کوي چې دې ته اشاره کړ ټول تنظم دی لا یأتیه الباطل دا د عزیزون تشریح کوي زورور دی مضبوط دی قوي دی د عزت خاوند دی څنګه لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه نشي راتلی باطل نه د مخې ته او نه د شاته ذکر د مخکې او د شاته خو مراد نه څلور طرفه وي د یو طرف نه نشي راتلی مقابله کې باطل ذاته چې کتاب دی سره حیران شي بعضې خلک وایي دروغ وایي پلان کوي دین کوي قرآن ستا مخې ته دی دروغ ما کوم دی ویلي چې ما ته وښیه که دا وجه دا یې چې عناد واخلي ضدې واخلي لا یاتیه الباطل د دې قرآن مخې ته باطل نه شي راتلی معنا دا ده
دی کی تغییر و تبدیل یا تکذیب یا شیطان. باطل نہ مراد تغییر و تبدیل، باطل نہ مراد تغییر و تبدیل، باطل نہ مراد تکذیب، باطل نہ مراد شیطان. ددم مختا دی کې نه څوک تغییر او تبدیل کولی شي، نه څوک دروغجن کولی شي، او نه شیطان ورته مخې راتلی شي. شیطان چې راځي الله یې ته شړي نه پرېږدي. تنزیل من حکیم حمید، نازلول د دې د طرفه د حکمت والا صفت کړی شوي ذات نه دي. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسول، نو ویلې کېږي تا ته مګر هغه چې ویلې شوي نورو پیغمبرانو ته. هغې ته کاهن ساحر ویلي تا ته هم دغه وایي، هغې ته شاعر او اساطیر الاولین ویلي دغه ته تا ته هم وایي. ان ربک لذو مغفرة، یقینا ستا پروردګار خاوند بخشش دی، وذو عقاب علیم، او خاوند د عذاب درناک. که دا همداسې پاتې شي الله وایي د خطرناک عذاب سره مخامخ کړه. ولو جعلناه قرآنا اعجميا، دا د غدرې شپې جواب دی. دا د څه ته ماخستن منځ 11 بجې یا 11 بجې دا ښه نه دی. باید سړی کم از کم د لسو نه اخوا وانړی نور مونځ کېږي، خو بهتر وخت دغه دی چې د لسو نه اخوا وانه وړي، که ډېر نماتله شي نو د سیمو پورې. دا بله خبره چې اعتکاف د ښځې، دا ما سورت بقره کې ویلي وانتم عاکفون فی المساجد. بیبیانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې اعتکافونه کړي، په جومات کې کړي، کور کې نه کړي. اوس دا خلکو راویستي دي، متاخرینو دا لیکلي دي. اوس خلک قرآن ورته پرېږدي او اعتکاف کې کښېني او بیا وایي چې اعتکاف نه زه په پټه خوله ځم راځم. اعتکاف ته چې کېناستلی بیا به یو طرف ته هم نه ځي، سوا د شرعي ضرورت نه نور په بل طرف په بله طریقه باندې وتل جایز نه دي. نو ښه دا ده چې قرآن ووایي او د دغې نه صرف نظر شي. او پاتې شو چې کومې دعاګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کې یا رکوع کې ویلې دي، نو هغه د امت د تعلیم دپاره ویل دي، چې هغه ویل جایز و چې اوس یې موږ وایو ناجایز دي. دا چا درته ویل دي؟ بلکل یې ویلی شئ. څومره دعاګانې چې هغه رکوع سجده کې ویلې دي دا بلکل ویلی شئ، د هېڅ ممانعت نشته دی. او الله دې نورم همت درکړي چې زیات کړي او په مانځه کې ووایي. ولو جعلناه قرآنا اعجميا لقالوا، د دې جملې مقصد د درېیمې شبهې جواب چې موږ ستا پیغمبري ځکه نشو منلی او قرآن ځکه نشو منلی چې تم عربي او قرآن هم په عربي دی. که تا په بله ژبه راوړی نه موږ ویل چې را دی په بله ژبه خو نه پوهېږي او قرآن یې په بله ژبه راوړ دا ورته الله ویلي دي. نو الله فرمایي ولو جعلنا قرآنا اعجميا، که موږ ګرځولی دې قرآن لره په ژبه اعجمي باندې، یعنې د عربۍ نه غیر په بله ژبه باندې، عربۍ نه غیر دې ټول ته اعجمي ویلی کېږي.
لقالوا خامخادی بویل لولا فصلت آیاته ولی ندی واضح دی آیاتنا چې هر سړی دې پوه شي دوی دا اعتراضونه کوي خو موږ نه پوهیږو اعجمي و عربي آیا کتاب عجمی دی پیغمبر عربي دی بیا هم دا اعتراض کوي لکه اوس وایي چې 19 او شل ولې نه دي وایي چې شل دی وایي دا 19 ولې نه دي دا د خلکو یو عادت ګرځېدلی چې مخالفت کوي مخالفت لپاره دغه طریقې بانو دپاره دغه طریقې دي د دین نه د ویستو دپاره د ځان دغه طریقې دي انې بانې به جوړې کړي او په هغه دروغو بانو به ځان د دین نه شاته کړي قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء ورته ووایه دا قرآن د هغې خلکو دپاره چې ایمان راوړی هدایت دی او علاج دی والذین لا یؤمنون فی آذانهم وقر او هغه کسان چې ایمان نه لري د هغې په غوږونو کې دروندوالی دی وهو علیهم عمی او دا قرآن په هغې باندې ړوندوالی دی ړوندوالی معنا دا ده دوی د قرآن په نسبت باندې ړانده دي قرآن باندې ځان نه پوهې کوي قرآن باندې ځان نه خبرې اولئک ینادون من مکان بعید دغه کسان دا چې دي لکه چې اواز ورکېدی شي د مکان لرې نه یو سړی چې عداوت او دشمنۍ کې پروت چې خبره پرې نه لګېږي دا داسې مثال لري لکه لرې ځای کې یو سړی دی او ته ورته اواز کوې نو خو هغه ته نه رسېږي دقه چې که دا تا سره په څنګ کې ناست دی خو دا زه د وینا د اخیستی دی دا په دې خبره ځان نه پوه کوي هغه داسې ګڼلی کېږي لکه چې دا ډېر لرې نه ورته اواز کوي نو دې کلام کې په هغې باندې هغې ته زورنه ده چې که نږدې هم ناست یاستئ خو زه د وینا د اخیستی یاستئ نو داسې مثال دی لکه د لرې نه چې اواز کوي او د لرې نه چې اواز کوي پرې نه اوري نو دوی هم نه اوري اولئک دا کسان دا چې دي ینادون من مکان بعید سبب یا چې اواز کېدلی شي ورته د ځای لرې نه ولقد آتینا موسی الکتاب یقینا ورکړم موسی علیه السلام ته کتاب دا څلورمې شبې جواب دی چې دا قرآن د الله کتاب دی هغه موسی علیه السلام ته چې ورکړل شوی دغسې به دا ورکړل شوی په یو ځل باندې که نه نو الله فرمایي هغه موسی علیه السلام ته چې په یو ځل ورکړی هغه چا ومانه هغې ته چا تنګ کېښود چې اوس په قرآن باندې که هغه خلکو منلی دی نو بیا به ستاسو اعتراض ټیک وي خلکو خو هغه ونه مانه کړه یقینا ورکړم موسی علیه السلام ته کتاب فاختلف فیه نو اختلاف وکړه په هغې کې ولولا کلمة سبقت من ربک کچېرې نه یو خبره مخکې تېره شوې ستا د رب لخوا نه چې هغه دستوالی د عذاب دی او دارنګې مقرر کول د نیټې د هر چا دپاره لقضي بینهم نو خامخا فیصله به کړی شي په مابین دوی کې وانهم لفي شک منه او یقینا دوی خامخا په شک کې دي قرآن نه وبش ان شاء الله مشكل بحل شي وانهم لفي شك منه مريب او یقینا دوی خامخا په شک کې دي قرآن نه او مريب کلک شک کې دي من عمل صالحا چا چې عمل وکړي فلنفسه نو پیدا د ځان لپاره ده ومن اساء فعليها چا چې جرم وکړ ګناه وکړه بوی کوم د باندې دی وما ربک بظلام للعبید او نه ستارب ظلم کوونکې په بنده باندې هیڅ ظلم الله په هیڅ بنده باندې نه کوي الیه یرد علم الساعه خاص الله ته حواله کولی شي علم د قیامت څنګه که د پیغمبر نه تپوس وشي هغه څه وایي الله اعلم که جبریل نه تپوس وشي چې قیامت به کله هغه څه وایي الله اعلم که د مولا نه تپوس وشي چې قیامت به کله هغه وایي الله اعلم که د امین نه تپوس وشي چې قیامت به کله هغه وایي الله اعلم که ښځې نه تپوس وشي هغه وایي قیامت علم به الله ته وي نو چې چا نه هم تپوس کوئ حواله د علم د قیامت په چا ورکوئ په الله باندې ځکه د دې علم بل چا ته شته دی نو څنګه به یې سړی ووایي چې نه شته یو د دې زمانې خلک دي اوس د دې زمانې خلکو دې اقربوره کې چېرته جومات دی او وایي هلته یو منبر دی منبر کته روان دی وایي چې کله دا ډوب کې به قیامت دی وده الله بندګانو دا دغه کیسه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښودلې وه هغه نه خو چې کله جبریل امین تپوس وکړو چې قیامت به کله
هغه وایي مل مسؤول عنها بعلم السائل تانه په زیات خبر نه ما وی خان وی خدای علامات خو کم رسول الله صلی الله علیه وسلم علامات خو یو دا ان تر الحفاظ العراة العاشا يرتاولون في البنيان هغه خلک چې په خوې سپلې نه په تن کې جامې نه وي غونو چې ګړې چلے ساتلې هغه خرونو سره پوښي د چې بعدين او شروع کې چې په یو بل مسابقه کې مخ کېږي با ستا یو کول د دوه جوړو ما چې دوه جوړ کړ درم جوړو ما ستا یو چې ما دوه چې جوړ کړه مقابله روانه او بل انت اذا العامه ربها وین خپل مولاګي وځي معنا دا ده لور برا پاتېږي په مور امر کوي یا به دوی ولې خپل شروع شي بیا به تاسو خپل مور نه معلومي بازار کې دا غلطي خپل مور بواخلي دا علامه خدای کې نه نیولې چې په پرپوي کې یو منبر پیدا کیږي او په ځمکه نوځي بیا قیامت قائم وي دا څه نه وي هغه سادهګان خلک دي او څو په یو لیست نه وته ده څو په دوه لیست نه وته څو په یو لیست پاتې ده څو په دوه لیست پاتې ظالمان وما تخرجوا من ثمرات من اكمامها او نراوزی من ثمرات سمیوا من اکمامها دا خپل کسوړونه وما تحمل من انثى او حملنا بكم زنانا ولا تدعوا او دانه وذل حمل نکي الا بعلمه مگر الله علم فحمل اخلي من الله عز خبرهم او کبچه پیدا کیږي من الله عز خبرهم ويوم يناديهم اغور چاواز وکي الله دویتا اين شرکائي چرته دي هغه زما شریکان چې تاسو په ګمان کاو چې دا د الله په برخه خاوندان یې کوم قالو دی وای اذننا کما منا من شهید خبر دوتا تا من نشتا زمونه هیڅ گواہی کوونکې په شریک باندې ګوري اذننا کا چې غره ماضی استعمال کړه د دې تاکید د مبالغه لپاره نفسه موږ چرته شریک نه کړي اصلا موږ تاسو شریک ګرځولې نه دي قالوا وای بدای اذنناک خبر درکوتا کمن ما مننا من شهید نشتا زمنا هیڅ گواہی کوونکې په شریک باندې وقال لهم ما كان يدعون او رخصت دینا هغه چې و د يدعون چې او توالي من قبل مخکي اکه دنیا کې وته چې غواړي وته یو نشتا وظنوا ما لهم من محيص او یقین دراشي چې نشته د دې لپاره تخلاصه لا يسمع الانسان من دعاء الخير نسره کې انسان د وختو د پایدونا فائدہ چې څومره غواړي هغه سره کېږي نه وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ او کوورتي یاد تکلیف بنا امیدای او دانه غوسای دا څنګه تریو نیولای دا چې غوسه ول ورځي چې حیران بشي او نو مېری بل الله نخکار کوي ولئن ذقنا رحمتا منا او کچره وتون خدای رحمت خپل طرفنا من بعد ذرا دوسر تکلیف مستت هو چې رسیدلې وتا لا یقولن خامخا دی وای هاذا لی دا زما حق دی دا زما حق دی ایسو تور پېښ کړم د دې پر مناسبه ما الله ته معلومه چې دا د حق دی را باندې وسپار دې د الله نعمت نه غني به خپل حق وګوري وما ظن ساعه قائمه او ذاکیدن ساعتم د قیامت قائمېدو او کفر کرام شي ولا يرجع الى ربي او کچره زو واپس پښم خپل ربتا ان لي عنده للحسنى یقینا زما د پاره د الله څخه خلصه خوشالي ده التم را جنت راکې الله فرمای خدا سیدا فلننبئن الذين كفروا زرد چې موږ خبره کوو کسان چې کفر کړي بي اما عملو پاره چې دې کړی دي ولنذيقنهم من عذاب غليظ او خامخا وبسكو دوی تم عذاب سخنا واذا انعمنا على الانسان کله چې نعمتم په انسان باندې ارزان مخواړي ونعا بجانبه او لري کې خپل ډړه ونعا بجانبه خپل ډړه لري کې تورود شوکتي اخوا واذا مسه الشر او چې کله ورسیه تکلیف فذو دعاء عريض بخاون دعاګانو پلنو دالا چې به شي وکړي غزتا یا الله یا الله یا الله مطلب راحت کې الله یاد کانو زحمت کې وې الله مدد وکړي راحت کې په یاد نه په زحمت کې الله تاسو پر وساتي فذو دعاء عريض خاون دعاګانو پلنو قل ارایتم ورته وای سوچم کړی دی لکه خدا را ته وای
ان کان من عند الله کوي دا کتاب د الله د خوانا ثم کفرتم به بیتا قربان کفر کوي نو الستم اضل الناس برشته و تاسو ټول خلقونه زیات گمراهان نه سي د ټول نه زیات گمراهان نه سي خدای جزاء محذوفه ده او دا روز تفید دلیل دی من اضلو ممن هو فی شقاق بعید څوک دې زیات گمراه هغه چانه چې هغه په دشمنی کې وي په مخالفت کې وي بعید لري د حق نه سنوريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم الله فرمای خامخا من خیو دویتا دلیل نخبل فغار دنیا کی وفی انفسهم او دلی په نفسونو کی معنا دا د دو قسم دلیل دی دوا یو تافاقی وی چې وګورئ اسمان ته وګورئ ځمکې ته وګورئ دی غرونو ته وګورئ دا نه څنګه پیدا کړي او ستاسو په نفسونو کې ځان ته کته پورته وګوره څنګه سترګې مې درکړي څنګه غوږونه مې درکړي څنګه د پوزه جوړ کړل څنګه د خپل سره پیدا کړل لاسونه غوتي دا ټول د الله په قدرت دلایل دي کنه څنګه نه مانی یو معنا د دې آیات دا ده چې دنیا کې دوه قسم دلیلونه دي یو ته افاقی دلایل او یو ته انفسي راشه د خپل بدن ته دی وګوره د خپل ساختمان ته دی وګوره څنګه جوړ شوی دا ټول الله په یوان دلایل دي کنه او راشه د موږ اسمان ته وګوره او یا معنا دا ده سنوريهم آیاتنا فی الافاق خیر من دیتا آیاتنا دلیل خپل پاترافو کې څه معنا وګرځي هغه قومونه چې د الله د حکم مننه نه وکړي دا غي انجام څه شو خپل هغه کندرات وګورئ خلقونه به خبر شي دا خلک ولې تباہ شو د دې دا کورونه ولې لړم شو د دې دا بچي ولې ختم شو ټول ورته ثابت شي چې دوی د الله حکم نه مانه ذکر شي توشله او فی انفسهم ځان ته وګوره پرون مریض نن خو جوړي پرون د سر خو کېدن نه خوږي پرون د پخپو باندې درد نه نشته دا ستاسو په بدن کې چې تغییر زی راځي دا څوک کوي خدا د الله په قدرت دلیل دی کنه ستاسو حالات کې کله غریب شي کله مالدار شي کله مریض شي کله جوړ شي کله سبای کله نه دا ټول د الله په قدرت باندې دلایل لکه سوچ وکړه حتی یتبین لهم تر دې چې خخکار بشي دوی ته انه الحق چې دا سره قرآن حق دی او دا خبرم حق دی اولم یکفی بربک آیا نه دی پورا ستاره په دې صفت چې انه علی کل شیء قدیر چې بشک د الله په هر شی باندې حاضر ناظر الا انهم فی میت من لقاء ربهم خبر شي بشک دوی په شکل دې ملاقات خپل ربنا الا انه بكل شیء محیط خبر شي د الله په هر شی باندې ګرا چونکه په هر شی باندې الله قبضه ده بسم الله